الله الرحمن الرحیم. که چېرته یو چا د قربانۍ لپاره یو حیوان واخیستو بیا یې خرڅولی شي که نه، په دې کې درې صورته دي. مخکې خو دغه و چې یو حیوان یې واخیستو بیا یې بل واخیستو نو هغه اول حیوان خرڅولی شي او که نه. اوس د قربانۍ دپاره حیوان واخلي بل یې نه دی اخیستی، همدغه حیوان خرڅولی شي او که نه. نو دلته درې صورته دي. اول دا چې که چېرته یې په دې نیت واخلي چې قرباني کوي یې او په وخت د اخیستلو کې نیت کړی و، د امام صاحب په نیز باندې دا حیوان د قربانۍ لپاره شو. دویم صورت، که چېرته یې په وخت د اخیستلو کې د قربانۍ نیت نه و کړی او وروسته یې نیت وکړو، نو په دې صورت کې د قربانۍ لپاره نه ګرځي، که خرڅوي خرڅولی یې هم شي. دریم صورت، که چېرته یې د اخیستلو څخه وروسته یې په ځان واجبه کړه، په ژبه یې وویل چې زه به خامخا دا قرباني کوم، نو په دې صورت کې به بیا دا حیوان قرباني کوي او خرڅول یې جایز نه دي. که چېرته یو چا قرباني واخیسته او په ځان یې واجبه کړه او دلته په ده باندې د قربانۍ ورځې تېرې شوې او قرباني یې دغسې پاتې شوه ویې نه کړه، نو اوس به د ټول حیوان ژوندی صدقه کوي، د ده لپاره یې خوړل یا حلالول نه دي جایز. بل صورت، که چېرته یو سړي دوه قربانۍ وکړې دا هم جایز دي په نیز د امام صاحب، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر کال دوه قربانۍ کړې او د حدیبیې په کال باندې یې 100 بدنې ذبحه کړې او د مبارک له وفات وروسته به علي رضی الله تعالی عنه د ده لپاره هر کال قرباني کوله.